ولسمشر غني وایي د موقت حکومت پلویان دي د موقت حکومت خوب ګور ته یوسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې هغه کسان چې د موقت حکومت خوبونه یې لیدل اوس د دغه خوب ګور ته یوسي. نوموړي دغه څرګندونې نن ورځ په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د احمدزیو قوم د ولسي ملاتړ غونډه کې چې له دولت جوړونکي ټیم څخه اعلان کړه وکړلې. نوموړي دغه غونډې ته ویلي چې د جمهوریت او ولسواکي په پرمختګ کې ده او نور د زورواکۍ وخت پای ته رسېدلی دی. غني پر سولې او ټاکنو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې سوله به کېږي. د خبرو پلاوی به ټاکل کېږي خو داسې پلاوی نه چې شمېر یې 250 کسان وي او د واده په ډول اشتراک وکړي.